ورځ چې ده هغه د پښتنو دپاره ډېره د غم ورځ ده، ځکه یو انقلابي سړی ترې هغه وفات شوی دی. دا وخت د ګیلمن وزیر باره کې تاسو ته لږ اپډیټ هم شریک بکو. کم دا د ډانس ویډیو چې وه هغه که تاسو وګورئ دا وخت په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته شیر کېږي، یعنی کم اتڼ چې کړی دی. زه تاسو ته دا وایم چې اتڼ د پښتنو کم کلتور چې دی په هغې کې راځي، د پښتنو یو نشان دی. په بل ملک یا په بل کم رسم و رواج چې د نورو خلکو وي په هغې کې دا نه واحد دا په پښتنو کې. نو کم ګیلمن وزیر چې و هغه هم دا ډانس کړی و، نو ما غوښته تاسو سره هغه شریک کم. اپډیټ نور دا دی چې کم ګیلمن وزیر چې دی دا وخت د پیښور نه هغه دغه امبولینس چې دی وتی دی د بنو سایډ ته روان دي، او د بنو نه به پس بیا د وزیرستان په سایډ باندې ځي. ډېر زیات خلک چې کم دی هغه راوتی دی، لارې چې کم دی هغه ډکې شوي دي، په تلو کې هم ډېر زیات مشکلات دي، روډونه چې دي هغه بند دي او ځای په ځای باندې خلک هم راوتي دي. سبا داسې ویلی کېږي د جمعې په ورځ باندې ماسپښین 4 بجې جنازه هغه به ادا کېږي. ټول ورته دعاګانې کوئ چې الله تعالی جنت نصیب کړي، ځکه زموږ د پښتنو دپاره ډېرې منډې تړلې والي دي. دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.